السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن مصر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک په تور رنګ کې استعمال کړو، د فیسبوک څخه په تور رنګ کې ګټه واخلو. نو ملګرو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې موږ زیاتره اپلیکیشنونه په تور رنګ کې استعمالول دا زیاته فایده لري چې هغوی سترګو ته تاوان نه رسوي. مثلا که تاسو د شپې نه وخت خپل موبایل ګورئ نو حتما ستاسو سترګو باندې مستقیم اغېز لري ځکه د الکترونیکي شی دی. نو موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک هم په تور رنګ کې وکاروو. نو تاسو ته معلومه ده چې نور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک لایټ دی، مسنجر دی، واتساپ ته هم دغه اپشن شی اوس راغلی په نوی اپډیټ کې، همدارنګه ټلیګرام دی او همدارنګه نور اپلیکیشنونه لکه براوزر شول. هر یو خپل ځان لپاره بلاکر یا تور رنګ لري، خو تر اوسه پورې ملګرو فیسبوک ته تور رنګ نه دی راغلی. زیاترو ملګرو پوښتنه کړې وه، خو نن درته په دغه ویډیو کې یوه طریقه درښایم چې د هغې په ذریعه تاسو کولی شئ فیسبوک هم په تور رنګ کې وکاروئ. نو پرته د کوم اپلیکیشن څخه ځکه دغه یو سیستم یا دغه اپشن ستاسو په خپل موبایل کې شته، خو تاسو تر اوسه پورې دغه اپشن نه دی معلوم چې موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک په تور رنګ کې وکاروو. نو ملګرو زه ویډیو شروع کوو. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. ملګرو دې لپاره تاسو راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته. کله چې د خپل موبایل سیټینګ ته راغلی ملګرو دلته به تاسو لاندې راشئ، ګورئ دلته تاسو ته یو اپشن راځي اکسیسیبیلیټي اپشن. اکسیسیبیلیټي اپشن چې کله راغی ملګرو په دغه کې تاسو ته زیات اپشنونه راځي. د هر موبایل سافټویر کې دغه بېلابېل اپشنونه وي، خو دلته بیا هم اپشنونه سره ورته دي. دلته په زما موبایل سافټویر کې ګروپي شکل راځي، تاسو ته شاید جدا یو راشي. دلته ملګرو تاسو ته راځي دغه اپشن ویزیبیلیټي انهانسمنټ اپشن، دغه دوهم اپشن چې کوم راځي په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ملګرو دلته کلیک وکړئ دلته تاسو ته د اکسیسیبیلیټي کې زیات اپشنونه راځي د خپل موبایل لپاره. دلته به تاسو په دغه اپشن ښکاري نیګیټیو کالر، په نیګیټیو کالرز باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو زه دلته راغلم په مغه ځای باندې د سکرین ریکارډینګ سم کار نه کوه، زه راغلم دلته به تاسو دغه نیګیټیو کالر اپشن آن کړئ. ګورئ ملګرو زموږ د موبایل ټول رنګ تور شو. چې کله زه اوس راشم فیسبوک ته خپل موبایل کې، ګورئ زه فیسبوک ته راځم. چې کله فیسبوک ته راغلم تاسو ته زه اوس درښایم چې فیسبوک رنګ څه ډول شو. ګورئ تاسو په خپله ملګرو وینئ چې د فیسبوک مکمل رنګ تور شو. تاسو ته ښکاري ملګرو د فیسبوک مکمل رنګ تور شو. خو ملګرو تاسو د په یاد وي دغه نیګیټیو کلر دی، په دې کې انځور ویډیو سمه نه ښکاري. تاسو وینئ چې انځورونه پکې لږ څه سم نه ښکاري، خو بیا هم تاسو لیکنه پکې ډېر په سم ډول سره لوستلی شئ او ویلی شئ. تاسو ملګرو وینئ په دې سره نه یوازې د فیسبوک رنګ بلکې د هر اپلیکیشن رنګ په دې ډول سره تور راځي. تاسو وینئ ملګرو چې د فیسبوک رنګ تور راغی. تاسو څومره ښکاري د فیسبوک هر څه رنګ به تور وي. که اوس مسنجر ته راشئ مسنجر رنګ به هم تور وي، خو په تور رنګ یې استعمالولی شي، خو مسنجر له اوله دغه اپشن لري. خو مثلا د دې یو نیمګړتیا دا ده چې دې کې انځورونه سم نه راځي. نور خو بالکل فیسبوک په تور رنګ کې په ډېر ښه ډول سره تاسو کارولی شئ. انشاءالله دغه طریقه به تر څو پورې تاسو ته چېرې نه وي ښودلي. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مې چېرې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، ضرور له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.